أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ابن نوفل د خدیجې رضی الله عنها د اکا زوی نصراني و. څرنګه چې د یهود او نصاراو کتابونه ویل او انجیل یې د عبراني څخه په عربي ډېر لیکلی و، نو د ډېرو معلوماتو خاوند و. په عمر ډېر او په سترګو ړوند سوی و. تقریبا ویل کېږي چې د 98 کال و. د انبیا علیهم السلام د ژوند معلومات ورته وه، او دا هم ورته معلومه وه چې د راتلونکي نبي وخت او زمانه رانږدې سوې ده. کم وخت چې دوی ورقه ته ورغله، نو خدیجې رضی الله عنها ورته وویل: یا ابن عم، ای د اکا زو، د وراره څخه دې د ده حال واوره. ورقه ویل: ای وراره، څه شي دې لیدلي دي او اورېدلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه خپل حال ورته بیانوي، او ورقه په ډېر تعجب غوږ ورته نیولی دی او اوري، او هغه ټوله علامې چې د کتابو څخه ورقه ته ور معلومې وې، هغه ټوله په محمد صلی الله علیه و وسلم کې موجودې وې. نو یې په آخر کې په لوړ آواز وویل: الله اکبر، والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې الله عز وجل و موسی ته را استولی و. ورونو، د ناموس اکبر څخه مقصد جبریل علیه السلام دی، او د ناموس معنا یعنی د سر او پټ راز ساتونکی. مګر هو، هغه د خیر راز. او د جاسوس معنا د شر د راز ساتونکی، چې د شر خبرې ساتي. نو د جبریل علیه السلام یو نوم ناموس اکبر دی، او بل نوم یې روح یا روح القدس دی، لکه څرنګه چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: فارسلنا الیها روحنا، یعنی و مریم علیه السلام ته موږ زموږ روح ورواستاوه. د روحنا څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. او بیا هم الله جل جلاله فرمایي: تنزل الملائکة والروح فیها، یعنی په لیلة القدر کې ملائکې او جبریل علیه السلام را کښته کیږي. دلته هم د روح څخه مقصد جبریل علیه السلام دی. نو ورقه ابن نوفل وویل: والله ناموس اکبر درته راغلی دی، هغه چې موسی ته راغلی و، او عیسی علیه السلام یې نه کوي یاد. دا ولې؟ ځکه د ورقه دا عقیده نه وه چې عیسی علیه السلام نبي دی. ورونو، نصارا پر 3 قسمه دي. یوه ډله یې وایي عیسی علیه السلام په خپله رب او اله دی، العیاذ بالله. او د نصاراو بله ډله بیا وایي چې مرتبې او درجې 3 دي. یوه د الله درجه ده، او یوه د نبي، او د دغه 2 درجو په مابین کې یوه بله درجه شته چې تر الله کښته او تر نبي لوړه ده. او عیسی علیه السلام په دغه درجه کې دی، چې د ورقه ابن نوفل عقیده هم داسې وه چې دا عقیده نه پوره شرک دی او نه پوره توحید دی. نو ځکه ورقه ابن نوفل عیسی علیه السلام نه کوي یاد، بلکې ویل دا هغه ناموس اکبر دی چې و موسی علیه السلام ته راتلی. او بیا دغه ورقه یوه عجیبه خبره وکړه. ویل: کشکې زه په هغه وخت کې ځوان وای چې ستا قوم تا د مکې څخه باسي، او ما ستا کومک کړی وای. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په تعجب کې سو. ویل: ما د مکې د ښار څخه باسي؟ ما شړي؟ ورقه ابن نوفل ویل: هو، هر چا چې دغسې شی راوړی دی لکه تا ته چې راغلی دی، هغه څوک د خپل قوم د طرفه ازار سوی دی، او دا عمل همیشه د نبیانو سره کېدی، او ته هم نبی او رسول یې، ازارېږي. او که زه په دغه ورځ ژوندی وم، کومک به دې وکم. دا نو د وحیو او بعثت شروع و.
اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر دغه وخته نه و معلومه چې زه نبي رسول د الله جل جلاله د طرفه دغه امت ته خو د ورقه په دا خبرو سره په سل کې سل نه، اما یو څه دا فکر ورته پیدا سو. دا نو د وحیو او بعثت شروع وه. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ځینو علماو په قول د سورة العلق د دغه آیاتو په نزول سره نبي سو، مګر رسول نه دی. ځکه ځینې علما د نبي او رسول فرق داسې بیانوي چې نبي هغه دی چې وحی ورته نازلیږي خو په تبلیغ نه وي امر سوی، او رسول هغه دی چې هم وحی ورته راځي او هم د دین په تبلیغ سره مامور او مکلف وي. نو د دغو علماو په قول محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سورة علق په نزول سره نبي سو. څرنګه چې په تبلیغ نسو امر نو رسول نسو، خو بیا د سورة المدثر په نزول سره رسول هم سو، ځکه هلته بیا په تبلیغ هم امر کړسو. دا یو قول و. پس له دغه واقعې څخه د غار حرا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نور څه نسوه پیښ او وحی هم نه نازلیږي، چې و دغه مودې ته علما فترة الوحی وایي، یعنی وحی قطع سوی، او دا موده په هغه صحیح روایتو کې و شپږو میاشتو ته ورسېده. اگر چې ځینو علماو دا موده 3 کاله بللې ده، خو دا مطلقا خطا ده، او هغه راجح روایت دا دی چې دا موده 6 میاشتې وه، پوره نیم کال وحی قطع دی، هیڅ شی نسته. نو د دغه جهته علمای کرام رښتیا او صادقه خوب د نبوت 46مه حصه بولي، ځکه نبوت یا رسالت ټوله 23 کاله و. که دغه 23 کلونه و 6 میاشتو ته واړوو نو 46 واره 6 میاشتې ځین جوړېږي. نو دغه موده چې وحی نه وي رؤیا الصادقه موجوده وه، نو ځکه رؤیا صادقه د نبوت 46مه حصه سوه. خیر، په دغه 6 میاشتو کې ورقه ابن نوفل هم وفات سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ورقه ابن نوفل می په جنت کې ولیدی، ځکه د هغه اراده د اسلام وه، په خپل نیت و جنت ته داخل سو. او د ورقه د ژوند په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم و اسلام ته څوک نه دی دعوت کړي، او د هیڅ چا څخه د ایمان راوړلو طلب او غوښتنه نه وه کړې. نو ورقه ابن نوفل په هغه خپل نیت چې ویل کشکې زه ځوان وای او ستا کومک مې کړی وای و جنت ته داخل سو. دا هم الهي رحمت او احسان دی چې د ورقه پر نیت یې معامله ورسره وکړه، که څه هم دی تر رسالت د مخه وپات سو خو جنت ته داخل سو. اوس نو په دغه 6 میاشتو کې چې وحی قطع دی، که څه هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اولو ورځو کې بیرېدی او په بیره کې و، خو څه موده وروسته یې زړه غوښتی چې بیا جبریل علیه السلام ورته راسي او وحی ورته راوړي. شوق او علاقه یې پیدا سوه، تر داسې اندازې چې دشت او صحرا ته به ووتی، غرو ته به ولاړی او هلته به په انتظار و چې شاید جبریل علیه السلام ورته راسي. ورونو، د وحیو د قطع کېدو څخه مقصد هم دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوق او علاقه د جبریل علیه السلام و ملاقات او د وحیو و نزول ته پیدا سي، چې واقعا هم داسې سوه. د دې په عوض چې د مخه به بیرېدی، اوس دشت او غرو ته وځي او د دې انتظار کوي چې د جبریل علیه السلام سره ملاقات سي. دا ورځې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره ډېرې درنې او د خواشینۍ ډکې ورځې وې، چې ایا زما څخه خو به داسې یو کار نه وي پېښ سوی چې زما رب راڅخه ناراضه سوی وي. حتی ځینې وختونه به دا اراده وکړه چې د غره څخه ځان را وغورځوي. څو یوه ورځ یې ناببره د اسمان د طرفه غږ واورېدی چې ویل یا محمد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي سر مې راپورته کړي چې یو عجبه منظر دی، انسان ته هیڅکله داسې حالت نه پیښیږي. ومې لیده چې جبریل علیه السلام په هوا کې پر یو عرش ناست دی او 600 وزرونه یې دي چې د مشرق او مغرب مابین یې ټوله ډک کړی و، ټوله اسمان یې نیولی و. وایي د اسمان هر طرف ته چې به مې کتل دغه جبریل مې لیدی او دغه غږ کوي یا محمد انت رسول الله وانا جبریل، یعنی یا محمد ته رسول الله یې او زه جبریل یم.
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې څخه پر خپل ځای ولاړ دی او د وهمه څخه حرکت نسی کولی. د دغه منظر او مشهد بیان الله جل جلاله په قرآن مجید کې کړی دی او فرمایي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. یعنی قسم دی په ستورو سره چې غروب یا طلوع وکي چې نه دی ګمراه سوی ملګری ستاسې چې مقصد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه د غلط فهمی په سبب د صحیح لارې څخه اوښتی دی او نه په خپل قصد او اختیار سره د لارې څخه اوښتی دی، بلکې لکه د آسمان ستوري چې په ختلو او لوېدلو کې پر یوه معینه او مقرره سوې لار ځي، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل د طرفه پر معینه سوې لار برابر ځي او دا امکان نه لري چې مخالفت ځینې وکړي او نه محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې غوښتنې او خواهش مطابق خبرې کوي او نه دی دغه قرآن مګر وحی چې وده ته لېږل سوي دي. ښوولي دي ده ته شدید القوا، د ډیرو شدیدو قوتو خاوند چې جبریل علیه السلام دی. ورونو، جبریل علیه السلام د ملائکو رئیس او قائد دی او انبیاء علیهم السلام ته د رسالت او وحیو په رسولو تر نورو ملائکو غوره سوی او اختیار سوی دی. د ملائکو څخه بل څوک نسته چې ورسولانو ته د وحی راوړي بې له جبریل علیه السلام څخه. او جبریل علیه السلام شدید القوا دی. د ده د قوت څخه یو دا دی چې پوره او کامل ښار یې د وزر په یوه طرف چپه واړاوه. د دغه لوی ښار لوړه حصه یې کښته کړه او کښته حصه یې لوړه کړه. دا د جبریل علیه السلام قوت دی. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. الله جل جلاله فرمایي چې دا واقعي لیدل دي، خیال او تصور نه دی، بلکې حقیقتا یې جبریل علیه السلام ولیدي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په ټوله موده کې جبریل علیه السلام پر خپل واقعي شکل فقط 2 واره لیدلی دي. بشر دا نسي تحمل کولی چې ملائکې وویني، نو ځکه جبریل علیه السلام به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په قسم قسم صورتو او شکلو راتلی. ورونو، د مخه تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او نبوت د ژوند په تفصیلاتو شروع وکم، دا ښه او لازمه بولم چې د وحیو اقسام او اشکال در وښول سي، ځکه وحی دی چې د رسالت اساس او د دعوت مدد او اصل دی. نو وحی یا نزول د وحیو پر 6 قسمه دی. یعنی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی پر 6 قسمه نازل سوي دي. اول د خوب لیدل دي. علماء کرام وایي چې د انبیاء علیهم السلام خوب وحی دی، ځکه ابراهیم علیه السلام وخپل زوی ته وویل یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، یعنی ای زما زویه زه پرله پسې په خوب کې وینم چې تا حلالوم. نو دغه خوب وحی وی. دوهم دا چې جبریل علیه السلام به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې هغه شی ور واچاوه، بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملکه وویني، لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني روح القدس چې جبريل عليه السلام دی زما په زړه کې راواچول چې اصلا موږ ودغه ته الهام وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الهام راته وسو چې هیڅ نفس تر هغو پورې نه مري چې رزق او اجل یې پوره نسي،
نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ او د رزق په طلبولو کې سمه لار اختیار کړئ او د رزق طلب باید تاسې ودې ته مجبوره نه کړي چې د الله جل جلاله په معصیت او ګناه یې طلب کړي، ځکه هغه شی چې د الله جل جلاله سره دی بې له اطاعته د الله په بل شي نه حاصلیږي. حدیث خو د دې حدیث شریف په بیانولو سره زموږ مقصد الهام و چې دا هم د وحیو یو قسم دی او د وحیو دریم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به جبریل علیه السلام د یوه سړي په شکل سره راغلی او په دغه قسم وحیو کې به اصحاب کرامو هم دغه سړی لیدی او دا د دوو نفرو د تفاهم او پوهېدلو دپاره د وحیو هغه آسانترین شکل دی، ځکه دلته د دواړو طرفو په مابین کې تجانس او یو شیوالی موجود وي او ډېر ځله جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دحیة الکلبي په شکل راغلی دی او د وحی څلورم قسم دا و چې د زنګ یا زنګولې د شرنګهاري په شکل سره به و چې دغه قسم وحی بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دپاره هغه سخت او مشکل قسم د وحی و، حتی چې په ډېر شدید یخ کې به پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خولې را بهېدلې او که به پر کوم حیوان سپور و د هغه ځنګلونه به پر مځکه کس وه. یو وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه قسم وحی نازلېدې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زنګون د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر زنګانه پروت و. زید رضی الله تعالی عنه وایي قریبه وه چې د دروندوالي په سبب مې زنګون په مځکه ننوځي او د وحیو پنځم قسم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ملکه په هغه خپل واقعي شکل کوم چې الله جل جلاله خلق کړی ده ولیده او دا قسم وحی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د ټول رسالت په موده کې 2 واره پیښې سوي دي، لکه الله جل جلاله چې په سورة النجم کې ذکر کړي دي او د وحی شپږم قسم هغه دی کوم چې الله جل جلاله د معراج په شپه تر آسمانو لوړ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمنځونه فرض کړه بې له واسطې بې له ملکې د پردې تر شا خطاب و او لکه د موسی علیه السلام سره چې په جبل طور کې 2 واره داسې وسوه چې د الله جل جلاله خبرې بې اورېدې او لیدې بې نه او دا هغه کامل ترین شکل او صورت د وحی دی. نو جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په خپل واقعي شکل او حقیقت او حقیقي صورت فقط 2 واره ښکاره سوی دی چې اول وار یې دغه د بعثت په شروع کې و او دوهم وار د اسراء او معراج په شپه و او د دغه اول او دوهم وار په باره کې الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، یعنی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زړه خلاف نه ورته ویلي هغه چې جبریل علیه السلام یې په سترګو لیدلی و. آیا تاسو د محمد سره په دغه شي کې چې د لیدلی دی بحث او جنجال کوي؟ او خامخا محمد صلی الله علیه و آله وسلم بل وار بیا جبریل علیه السلام لیدلی دی. چیرې لیدلی دی؟ عند سدرة المنتهى، دا هم دوهم وار لیدل دي چې د معراج په شپه د سدرة المنتهى د درختي او بیا د سدرة المنتهى د درخت سره وسوه چې دغه تفصیلی بیان به ان شاء الله د معراج په قصه کې درته وکړو. نو دغه منظر او مشهد چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اول وار د پاره جبریل علیه السلام په خپل واقعي شکل او صورت سره ویني ډیر عجیب او نادر حالت و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیره خوفه پر خپل ځای حیران ولاړ دی، هیڅ حرکت نه کوي چې هرې خواته ګوري آسمان په جبریل علیه السلام ډک دی او دغه ورته وایي یا محمد انت رسول الله وانا جبریل. یو څه وخت دغه حالت و چې بیا جبریل علیه السلام د ده د نظره څخه غائب سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیرې بیرې او خوف په حالت کې کور ته راغلی او ریږدي
وایي زملوني زملوني پټ مې کوي پټ مې کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بستر کې ځان پیچلی و چې جبریل علیه السلام وحی ورته راوړي او دا وارې د الله جل جلاله د طرفه رسالت ورته راوړي چې د سورة المدثر دغه آیاتونه نازل سوه. یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی ای هغه څوک چې په کالو کې د ځان د وحیو د بیرې پیچلی دي، د خوب د ځایه ولاړ سه او خلق د الهي عذاب څخه وبېروه، چې دا د خلقو په بیرولو او انذار سره امر دی او د رسالت درنه وظیفه پر غاړه ورولوېده. وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، یعنی او خپل رب په لویي سره یادوه او خپل کالي دې پاک وساته، ګناه او بوتان پرېږده، یعنی ظاهر او باطن دې باید پاک وي او داسې احسان مکوه چې بدل یې ډېر غواړي. الله جل جلاله موږ ته لوړ همت راښیي چې هر شی که مال وي که دولت که علم وي که لارښوونه، هر څه چې وچاته ورکوې دا نه ښایي چې د هغه عوض وغواړې. یوازې د الله جل جلاله پر ورکړه شاکر او صابر اوسه. ولربک فاصبر، او خپل رب ته صبر کوه، یعنی اوس نو ستا ازارېدل شروع سوه، خلک دې بې ازاره نه پرېږدي، ته باید صبر وکې. دا ټوله امت ته لارښوونه ده. کم شدائد او تکلیفونه چې د دعوت په لار کې تاسې ته پیښیږي، د هغه په مقابل کې د صبر او تحمل څخه کار واخلئ او پوسئ چې دغه عظیم الشان وظیفه د تبلیغ او دعوت بېل زړورتیا او حوصلې، صبر او استقامته پای ته نه رسیږي. تر دغه وروسته د وحی نزول پرله پسې سو او همیشه وحی نازلېدی. او بیا د سورة المزمل دغه آیاتونه نازل سوه. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی ای هغه څوک چې ځان دې په کالو کې پیچلی دي، په شپه کې لمانځه ته ولاړ سه بې له لږې حصې څخه، یعنی شپه په عبادت تېروه، خو که د شپې یو څه حصه آرام کوې کومه مضایقه نسته، پروا نه لري، چې دا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په عبادت سره امر و. او بیا سورة الضحى نازل سو. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، یعنی قسم په تاشت چې روښانه دی او قسم په شپه چې تاریکه سي او ټول شیان په خپله تاریکه کې پټ کړي چې ستا رب ته نه یې پرېښي. یعنی دا چې وحی نه نازلېدی دا د الله جل جلاله د طرفه ستا پرېښول او مهجوره کېدل نه دي چې ته یې پرېښولې، بلکې د دې انقطاع څخه مقصد دا و چې ته مستعد سې د وحیو د نزول دپاره شوق او استعداد پیدا کې او پرله پسې آیاتونه نازلېده. او بیا هم الله جل جلاله هغه نعمتونه ذکر کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي و او فرمایي وللآخرة خیر لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، او اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم خامخا تعالی را آخرت تر دنیا ښه او بهتر دی او ژر د چې ستا رب تا ته لویه برخه درکړي، پس ته به راضي سې. الله عز وجل نور هغه نعمتونه ورته بیانوي چې وده صلی الله علیه و آله وسلم ته پرله پسې ورکړي دي او فرمایي الم یجدک یتیما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى، آیا ته یتیم نه وې پیدا کړی، بې پلاره پیدا سوې او بیا د پناه ځای درکړي، او ته داسې پیدا کړی وې چې په شرع او شرعي احکامو نه پوهېدې او تا ته شرعي احکام در وښول او نبوت یې درکړي. دلته ضلالت د انحراف او د لارې څخه د اوښتلو په معنا نه دی، بلکې د ضلال معنا د عبادت په طریقه نه پوهېدل او نه پیژندل دي چې څوک باید څنګه د الله جل جلاله عبادت وکړي. او ته فقیر یا مسکین پیدا کړي او بیا یې غني کړي. نو الله جل جلاله د دغه صورت په نزول سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته اطمینان ورکړي او هغه خپل نعمتونه او احسانونه یې وریاد کړه چې تا هیڅکله ستا رب نه پرېږدي او نه دي مهجوروي، بلکې احسان یې هم در باندې کړی دی او نور یې هم در باندې کوي. ورونو، د توحید په متعلق
هلته په جزیرة العرب کې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه نور خلق هم موجود و چې د الله جل جلاله پر وحدانیت او یووالي عقیده درلوده، مګر د دې خلقو عدد ډیر لږ و چې الله جل جلاله هدایت ورته کړی و. د دغه لږو خلقو څخه یو زید ابن عمرو ابن نفیل و، بل عثمان ابن حارث او بل ورقه ابن نوفل و. دغه درې نفره د بوتانو د عبادت څخه بیزاره او بد یې ځینې راتله، د مشرکانو د کارو څخه پتنګ وه چې دا هم تر بعثت د مخه وه. نو دغه درې نفره سره کښېنستل او مشوره یې وکړه، ویل دغه د بوتانو عبادت خو عبث او بیهوده غلط او باطل کار دی، موږ باید د صحیح او حق دین پوښتنه او معلومات وکړو او په اتفاق سره دې خوا او ها خواته ګرځي. د لوی عالم پوښتنه کوي چې هغه و دوی ته حق دین او سمه لار وروښي، چې د دغه حق په تلاش کې عثمان او ورقه ابن نوفل نصارا سوه، مګر زید ابن عمرو بیا هم ګرځي، غواړي چې پوره اطمینان حاصل کړي. خلقو یو نفر وروښاوه چې دغه نفر لوی عالم دی او هغه عالم يهودي و. زید ابن عمرو وهغه ته ورغلی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.